یو سړي باندې نظر ولګي ډېرې په ځان څه دم کوي دی وایي ما شاء الله کان وما لم یشأ لم یکن لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. دا دی وایي په ځان یا که د دنه بل چاته نظر لګي دی پوه چې دا سړی خو مې نظر نه ښه راغی نو دا دی او یو دم دیږي. او حدیث کې یو بل شی شته که تا ته پته ولګېده چې په ما فلان کې نظر چلولی دی نو ته لاړ شه هغه ته ویې وروره اودس وکړه هغه اوبې په لوښي کې جمع کا چې زه پې ولامږم، یا د هغه جامه د هغه کمیس د هغه صادر په اوبو کې خوش کا نچوړی کا او هغه اوبو باندې ولامبه نو نظر به د خدای ختم کړي. او نبي صاحب فرمایي چې دغه سړی د خفه کېږي هم نه که تا ته چا ووایي چې وروره دا جامه راته ووینځه یا اودس وکړه یا لاس ووینځه یا مخ ووینځه او هغه اوبه د په ځان اچوم تا را نظره کړې هر هم پرې نه خفه کېږي. ولې ځکه نظر د بنیتی نه لګي هغه د روغ زړه نه لګېږي. څوک چې د چا زړه ته پرېوت نو هغه نه نظر لګېږي. نو دی یو طریقه هم نبي صاحب په احادیثو کې ښودلې ده.